قدرمنو اوریدونکو که چیرې زموږ تاسې خوندې زموږ تاسې زنانه پر دغه دوو شانو باندې عمل وکړي نو انشاءالله تعالی د دې به دنیا هم جنت وي اخرت به هم جنت وي. بیا به کله هم دا شکایت ونه کړي چې ما ته خاوند توجه نه راکوي، زما خیال نه ساتي، زما سره محبت نه کوي. انشاءالله تعالی بیا به د دې شکایت ورته نه وي. اول دا چې کله سهار خاوند ستا دا دکان ته ځي، بازار ته ځي، یا پر یو سفر باندې ځي، پکار ده چې ته در هغه وخته د ده سره یې چې دی رخصتي شي، د ده پر کپړو وګرځېږي چې یې کپړو باندې داغ نه وي لګېدلی، یې کپړې غوړې سوي نه وي یا یې شلېدلې نه وي، د ده پر چپلۍ باندې ګرځېدل، د ده پر ګوټو باندې ګرځېدل، هغه صافول، د ده جرابې پر ځای کول، د ده خولۍ لنګوټه پر ځای کول، یعنې چې کم د ده د ضرورت شیان دي هغه ټوله ورته پر ځای کول. بیا چې کله دی د خونې څه وځي رخصتیږي، ده ته الوداع ویل، ده ته ویل چې د الله په امان، ده ته ویل چې فی امان الله، فی حفظ الله، فی جوار الله، یعنی پر الله مې سپارلی، په مخه دې ښه شه، الله دې په خیر په حفاظت کور ته برته راورسوه. ځکه نن سبا تاسې وینئ سهار د کور څخه ووځي درز په یو دماکه کې ولاړ شي، درز په یو بل مصیبت اخته شي. نو که چیرې دغه زنانې سهار دی په دعاګانو رخصتوي، الله ته دعا وکړي چې یا الله زما د خاوند حفاظت وکړي، زما خاوند په خپل امان کې وساتي، یعنی الله ته امانت ورکړي، نو انشاءالله تعالی د دې امانت به بیا نه ضایع کېږي. او بیا چې کله خاوند راځي یا د خاوند د راتګ وخت وي، هغه زنانې ته ورمعلوم وي، پکار دا ده چې هغه وخت دا ځان فارغ کړي، دې ته دا ورمعلوم وي چې زما خاوند پر دا ټیم راځي، زه باید دته فارغ یم. که چیرې د نږدې ځای د بازاره د دوکانه راځي و دته ته ناسته یې، دته فارغ یې، د ده د ډوډۍ انتظام دې پر وخت کړی وي، د ده د اوبو انتظام، د ده د ځای انتظام تا پر وخت باندې کړی وي چې دی راځي، ته د ټولو شیانو څخه ورته فارغ یې، د کوچنیانو دې هم ځان فارغه کړي، د کپړو دې هم ځان فارغه کړي، د ډوډیو د لوښو د دې څه دې هم ځان فارغه کړي وي. ځکه الله فرمایي لتسکنو الیها، یعنې خاوند باید سکون حاصله کړي، ته باید و خاوند ته تسکین او سکون ورکړي. چې کله دی رالی په خندا سره د استقبال کول، په خندا سره و دته هرکلی ویل، داسې نه چې دی رالی یار دی د بازار ستړی راغلی، چې راغلی لا نه وي، تا بیا د کور ټوله پریشانۍ ورته بیان کړي، ګیسونه خالد دي، تالاب خالد دي، وړه نسته، برن نسته، چاوې نسته، غوړي نسته، بس دا ټوله شیان یې لیکلي وي چې دی راغلی نه وي، بیا د پر سر وړی شي. چې کله دی وساس و بیا دا شیان ټوله و دته ښکاره کولی شي. او که چیرې د لرې سفره سره راځي، باید تا ته حال معلوم وي، تا ته اندازه وي چې دی نن رارسي، په هغه ورځ د ټولو شیانو څخه ځان فارغول، ګډو بیشو کې په ګډو کورو کې وسیږي. هغه زنانو ته پکار ده چې د کومې زنانې خاوند راځي په هغه ورځ دا د کارو څخه فارغ کړي، که د ډوډۍ وارې بلې ورسره پخه کړي، که د چاو وارې بلې ورسره پخه کړي، که د دیګ وارې بلې ورسره پخه کړي، ځکه سبا دا ورځ پر تا باندې هم راځي، همکاري ورسره وکړي. نو بیا چې کله راځي باید د ده د راتګه څه مخکې تا ټول ځان سنګار کړی وي، کپړې دې اغوستې وي، ځکه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا اصول وله چې کله به قافله راکړله، قافله به د ښاره څخه بار د بنې ودروله، کورو ته به آل ورواستوي چې تاسې خاوندان را رسېدلی دي، تاسې خپل ځانونه سم کړي. یعنی که د سفر څخه یو خاوند راځي، بیا وروسته د خاوند اول سترګې په خرن حالت کې په بې سنګاره حالتو کې پر دې باندې ومښلي، بیا چې هر څو دا ځان سنګار کړي، هغه د خاوند زړه نسي رانیولی. په کار دا ده چې د خاوند د سترګو د لګېدو څخه مخکې د ځان برابر کړی وي. نو که چیرې په دغه اصولو باندې، په دغه دوو خبرو باندې یو خور عمل کوي، نو انشاءالله تعالی د خاوند زړه به د دې په مټو کې وي، د دې په لاسو کې به وي. ځکه شیخ مولانا ذوالفقار نقشبندي دامت برکاتهم العالیه لیکلي دي چې په یوه خبره یو زنانه د خاوند د زړه څخه وځي، په یوه خبره په د خاوند په زړه کې لویږي. یعنې په یوه خبره که خاوند وي که هر څوک وي، په یوه خبره انسان په زړه کې ځای هم نسي، او په یوه خبره د زړه څخه وځي هم. الله جل جلاله دې پر دې د عمل کولو توفیق راکړي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. دا یهودانی بدل نکړي په بایبل خورکۍ، دا کافران چې دیونه ویني وربل خورکۍ، د سر پړولی لري نکړي د کابل خورکۍ، دا کافران چې دی خورکۍ،
د کافران چې دی ونه ویني ور بل خوره کوي د کافران چې دی ونه ویني ور بل خوره کوي د سر پړونی الله او پیغمبر درکړی حق دی هغه دی چې الله او پیغمبر درکړی امریکایان دی خطا نکړي په چل ول خوره کوي دا کافران چې دی ونه ویني ور بل خوره کوي د سر پړونی لري نکړي د کابل خوره کوي دا کافران چې دی ونه ویني ور بل خوره کوي دا